دا د کابل د کارتیچار یا د شیرشاه سوري سیمه ده. په دې سیمه کې زیاتره ودانۍ په عصري او نوي ډول باندې جوړ شوي دي. د دې دنګو ودانیو په منځ کې یو خټین کور ګورو چې د پخواني ولسمشر نور محمد ترکی کور دی. راځئ چې وګورو چې دا کور په څه ډول جوړ شوی دی او نور محمد ترکی څه رقم ژوند پکې درلود. دا د دې کور د دهلیز دروازه ده په کومه چې د پخواني ولسمشر نور محمد ترکی څېره حکاکي شوې ده. داخل ته به لاړ شو چې نور کور یې په کوم ډول و. نور محمد ترکی د افغانستان په سیاسي او فرهنګي اسمان کې یو ډېر ځلانده ستوری ده. دې کور کې 4 کوټې دي او چت یې هم د پخواني تیرونو څخه جوړ شوی دی. دا کوټه د ترکی صاحب د مجلس کوټه وه او یا هم د کله به چې دوی د ګوند غونډې جوړولې په همدې کوټه کې به یې جوړولې. دلته تاسو یو پخوانی میز لیدلی شئ چې دا د ترکی صاحب د مجلس کې به چې کله ده ګډون کوه او د ده میز تر شا به کېناسته. دا هماغه پخوانی میز ده او هېڅ کوم بدلون نه ده پکې راغلی. راځو دلته د مخامخ کوټه ده چې دا تقریبا د نورو خونو نه وړه ده. دا کوټه د ترکی صاحب د مطالعې خونه وه او دلته لیدلی شئ چې دلته نوي فرنیچر راغلی دی خو له دې سره یوه پخوانۍ المارۍ دلته لیدل کیږي چې دروازې یې اوس نوي شوي دي. په دې ځای کې شاید ترکی صاحب خپل کتابونه کېښودل او یا هم د قلمونو د کېښودو لپاره له همدې المارۍ څخه استفاده کوله چې اوس لیدی شو چې بېلابېل کتابونه هلته شتون لري او اوس په یو کتابتون باندې بدل شوی دی. کله چې دلته کوم خلک د دې کور لیدنې ته راځي نو کولی شي له دې کتابو څخه هم استفاده وکړي. راځو اوس د آخري خونې ته چې 4مه خونه ده. دا خونه د پخواني ولسمشر نور محمد ترکی د خوب خونه وه. دلته به نور محمد ترکی خوب کاوه. لومړني فعالیتونه یې د ټولنیز او سیاسي فعالیتونه وو. هغه تر څنګ وخت چې د ټولنې هغه مشکلات او لانجې ولیدلې نو ده کوشش وکړ چې د ټولنې د مشکلاتو او د لانجو یو تصویر وباسي. نو د دې تصویر د ایستلو لپاره ده په لیکنو باندې پیل وکړ او تقریبا د 10 په شاوخوا کې د کتابونه او رسالې ولیکلې. نن د افغانستان د پخواني ولسمشر نور محمد ترکی 9 تلین دی. د نن څخه 9 کاله وړاندې کله چې د ده د واکمنۍ څه د پاسه 1 کال بشپړ کېده چې د ده د ګوند د غړي او د نږدې ملګري حفیظ الله امین لخوا په مرموز ډول ووژل شو او بعد له دې د کابل د کل ابچقان په سیمه کې په پټ ډول خاورو ته وسپارل شو. ډیوه نادر، شمشاد راډیو تلویزیون، کابل.